بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو څو درسونه د مسلمانو خویندو لپاره ځانګړي کړي وه. نن درس هم د هغو په څیر د مسلمانو خویندو لپاره ځانګړی دی چې څو مسایل به تر بحث لاندې نیسو. یوه مسله دا ده چې بعضې ښځې پر تندي باندې یا پر زنه یا پر لاسو خالونه وي، یا یو شکل ور باندې جوړ کړی، نو خال داسې وي چې په ستونو باندې یو ځای زخمي کړي، پر هغه ځای باندې حاک یا رانجه واچي، نو هغه خال پر هغه ځای ښکاره سي. دا کار نه دی جایز. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه ښځه لعنت ویلی دی چې دغه د زینت خال وي، او پر هغه ښځه هم لعنت ویلی دی چې وروهي، یعنې هغه وهونکې، کار کوونکې، هغه کسب چې کوي، او هغه چې بدن یې دی. نو پر دې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی. د دې څخه ځان ساتل پکار دی، خصوصا په اوس دنیا کې بیا بیخي د کفر نړۍ څخه دا دود راغلی دی. دا کار که نارینه کوي هم نه دی جایز. بله مسله دا ده چې د بعضې ښځې د تار یا د داسې نورو دواو په ذریعه د مخ ویښتان لرې کوي. دې ته ورته څه مسله مخکې هم ذکر سوه. البته په دې مسله کې یو لږ وضاحت دی چې دغه پر مخ پر بارخوګانو یا پر زنه پر داسې ځایو باندې چې کوم ویښتان دي، یو هغه ځایونه دي چې عادتا د ښځې ویښتان باید پر هغه ځای نه وي، لکه ژیره و بریتونه. که د ښځې ویښتان د ژیرې پر شاوخوا راغلي یا د بریتو پر شاوخوا راغلي، دغه ویښتان لرې کول لازمي دي. او پر نورو ځایو باندې، پر بارخوګانو، پر تندي باندې چې خام ویښتان وي، معلومیږي نه ایسته کوي یې، نو هغه مسله مخکې بیان سوه. که چیرې داسې بدن ته یې نقصان نه رساوه، تیزابي دوا هم پروا نه کوي. بله مسله دا ده، یو رقم لباس دی چې دی شراره ورته وایي. دا لباس کمیس هم پراخ وي، پایجامه هم پراخه وي. البته په بعضې صورتو کې دی لستوڼې نه ورکوي. که لستوڼې نه ورکړي نو بیا دا کار جایز نه دی، او که لستوڼې وه پر دې باندې څه منع نسته. یو بل قسم لباس دی چې دی ورته چوري پنجابي لباس وایي. دا لباس داسې دی چې دا کمیس یې برچاکونه لري، او پایجامه یې ډېره تنګه وي، په بدن چسبه وي، او بعضې خو داسې چې دا لستوڼې هم ورلنډ کړي، نو دا چې پر بدن چسبه وي، برچاکونه یې لنډ وي، د دې صورت معلومیږي. دې ته ورته مسلې مخکې هم ذکر سوي دي. دا جایز نه دی، ځکه هغه جامه چې پر بدن باندې متصل وي، د بدن اعضا پکښې معلومیږي، دا جایز نه دی. البته که چیرې داسې وي چې دا پایجامه یې پراخه وي، بیا هغه ته بیا دوی عام پنجابي کالي وایي، او برچاکونه یې اوږده وي. د اوږدو څخه مقصد دا دی چې دغه د ورونو حصه چې بدن پر چسپي دا نه معلومیږي. کمیس یې اوږد وي او برچاکونه یې ورکړي. مطلق برچاکي کالي جایز دي په دې شرط چې دا لمون یې لنډه نه وي، او برچاکونه یې دومره قدر نه وي چې کله دا ښځه کښېني دا د ورونو حصه یې دا پایجامه په کالو پورې چسپه سي، هغه معلومه سي. یعنې کمیس اوږد وي
او هغه برچاکونه داسې وي چې هغه چې سره جلا سوی دي، یعنې هغه برچاک یې لنډ وي، دغه د لوړې خوا پسې اوږد وي، دغسې دا جایز دي. او یو بل قسم جامه ده، دی ورته ساویریا لباس وایي. دا داسې چې کمیس یې ګردی وي او ډېر لنډ وي، دا د بدن اندامونه یې ټول پکښې معلومیږي. دا هم لکه هغه مخکې لباس اغوستل یې جایز نه دي. باید هغه لباس چې د بدن اعضا او غړي باندې دا لباس مشتی نه وي. بله مسله دا ده، بعضې ښځې د سرو زرو یا د سپینو زرو غاښونه ایږدي. د سرو زرو د سپینو زرو غاښونه ایښول چې د یو ښځې غاښونه ووځي یا شوري وې کاږي، دا جایز دي، خو ښه دا ده چې د سپینو زرو غاښونه کښېږدي. همدا ډول پایزیبونه په پښو کول په نفسهي جایز دي، خو که نامحرمه نارینه غږونه اوري او د باندې وځي، باید دا په پښو نه کړي. او که چیرې په کور کې وي، دننه وي، غږ یې څوک نه اوري، بیا پروا نه کړي. نو دا د مسلمانو خویندو اړونده وروستی درس دی. نور مسائل به هم ممکن وي، موږ ته خپله وسه پورې هغه مسائل را جمع کړلې چې هرې مسلمان خور ته عمل ورباندې کول پکار و. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.